السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا په شټوټه کې یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ملګرو چې تاسو دغه رقم په خپل واتساپ اکاونټ باندې تصویر لګوي یا تاسو خپل فیسبوک پروفایل باندې تصویر لګوي یا په انستګرام باندې یا د شان په بل یو اکاونټ باندې او تاسو تصویر په هغه باندې پورا نه لګي، تاسو ته کاری کزل ته په خپل واتساپ باندې دا تصویر لګوم نو دا به دغه دونه کراب کوم نو بیا به دا لګي، یعنی دا دغه دونه ټول نه لګي لکه څومره چې دا تصویر دی. نو په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو مکمل تصویر په واتساپ باندې په فیسبوک باندې یا په انستګرام باندې ولګوي ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. نو دا به تاسو څنګه کوئ دغه ټوله طریقه به سټپ بای سټپ تاسو ته خایم. ور دینه مخکې تر اوسه پورې تاسو زمونږ چینل په شټوټه کې نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زمونږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو پښه پر تاسو ډیره پاره یو اپلیکیشن انسټال کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم مرګري چې زمونږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک میلاو شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. دغه لینک نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کوئ بیا په سو کې سمپل د اپلیکیشن مدغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن اوپن کړئ نو پسټ اپ پالته تاسو لا یو تصویر درکړی، تاسو تخکاری چې دغه شان تاسو به من خپل تصویر جوړولای شئ. زما تصویر دی ورسره دلته تاسو ګورئ کریټ ډی پی ویداوټ کراپ ایمیج، یعنی دلته تاسو ډی پی چې کوم دی هغه تاسو جوړولای شئ ویداوټ کراپ ایمیج، پاکي به تصویر کراپ کیږي نه. نو که تاسو په دغه باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته ګیلري اوپن شي، د خپل ګیلري نه به تاسو هغه تصویر راواخلئ کوم چې تاسو په خپل ډی پی باندې لګول غواړئ. نو تاسو تخکاری دا زما هغه تصویر دی، دوی مکمل په داسې ډیزاین باندې دا تصویر جوړ کو چې دا په یو سکوير کې راغی. که زه اوس دا په خپل دغه شان واتساپ باندې لګوم نو دا به مکمل دا تصویر لګي، یعنی تاسو ته ښکاري هم دغه تصویر دی او دلته دا کراب کیږي دا مکمل نه لګي. او تاسو چې کله په دغه طریقه باندې جوړ کړئ دا به مکمل الته په واتساپ باندې لګي. تاسو ته ښکاري دلته بر سیو نشان چې کوم تاسو درکړی دا به تاسو کې سیو به کوي واپس نو یس سیو تاسو ښکاري دلته لګوندې کې ځار به تاسو وکړئ دغه تصویر په تاسو سیو شي. دا اوس سیو شو. اوس که دا زه په خپل واتساپ باندې لګوم دا به مکمل لګي. تاسو ښکاري ما خپل تصویر واپس سلیکټ ک نو په دې کې تصویر نه کراب کیږي. تاسو ښکاري ټول تصویر چې کوم تاسو په خپل پروفایل باندې بل لګولای شي مکمل دا به کراب کیږي نه. خو ګمرګرو ډیر زیاته کمال طریقه را په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ چې خپل تصویر مکمل چې کوم دی هغه تاسو په خپل واتساپ باندې ولګوي یا په فیسبوک باندې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. خو تاسو ویډیو خوښ شي دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپل دوکان کې یاد ساتئ. د الله پامان.